دویم څپرکی د تشویش لرې کولو لپاره یو معجزه ډوله لارښود. کیدای شي تاسې د دې کتاب د وروستیو څپرکو تر لوستلو مخکې لا داسې سپارښت غواړئ چې د تشویش لرې کولو لپاره داسې اغېزمن وي لکه په اور چې اوبه واړوئ. نو اجازه راکړئ چې د ویلز کاریر طریقه در وښایم. دا هغه هوښیار انجینر دی چې د میوې پاکولو د صنعت بنسټوال دی او اوس د نیویارک په سیراکیوس کې د کاریر شرکت مشر دی چې نړیوال شهرت لري. دا سپارښت تر ټولو ښه او لوړ سپارښت دی چې تر اوسه مې د تشویش د لرې کولو لپاره اورېدلی دی. هغه خپله کیسه داسې کوي: په ځوانۍ کې مې د بافلو فورج په شرکت کې کار کاوه. یو ورځ راته ماموریت وسپارل شو چې د کار د تصفیې یو ماشین په یو فابریکه کې ولګوم چې په میلیونونو ډالرو ارزښت یې درلود. د دې ماشین د لګولو مقصد دا و چې میکروبونه او ناولتیا له منځه یوسي. د پاکولو دا طریقه پوره نوې او بېسارې وه او پخوا هم یو ځل هغه هم بله طریقه ازمایل شوې وه. زما په کار کې نا اټکل شوې ستونزې پیدا شوې. په هر ډول چې و ماشین مې په کار واچولو خو د هغه پایله چې تضمین کړې مو وه لاسته رانغله. دې ناکامۍ زه حق پک کړم او د داسې سړي په شان چې په سر په لرګي وهل شوی وي نه مې شول کولی چې خپل فکر راټول کړم. معده او د بدن ټول غړي مې په یو عجیب حال کې وه او دومره ناارام وم چې یوه شیبه مې خوب نشو کولی. اخر راته عقل وویل چې له تشویش څخه څه نه جوړیږي او همدا ښه ده چې له تشویش پرته کار پیل کړم او خپل کار مې په ډېر ښه شان پای ته ورسوم. تر هغه وروسته اوس دا 30 کاله وشول چې د تشویش پر ضد له دې طریقې کار اخلم. ډېر اسانه ده، هر څوک کولی شي سر ته یې ورسوي. دا طریقه 3 دورې لري. لومړی ګام: خپل بری مې په بې پریوالي او له ویرې او ډار پرته وشن ارزیایي کړ چې ووینم د احتمالي ناکامۍ پر مهال به د هغې تر ټولو بدې پایلې کومې وي. دا ډاډمنه ده چې هیڅ چا زه نه بندي کولم او نه یې اعدامولم، خو د دې ویره وه چې اوسنی کار مې له لاسه ورکړم او کیدای شي چې د بافلو فورج شرکت خپل ماشین بیرته واخلي او په دې کار کې $100,000 تاوان وکړو. دویم ګام: تر دې وروسته چې د دې کار تر ټولو بدې شونې پایلې مې په ذهن کې انځور کړې، د اړتیا پر وخت مې ځان د هغو زغملو ته تیار کړ. له ځان سره مې وویل دا بریالیتوب کیدای شي زما شهرت خراب کړي او کیدای شي خپل کار له لاسه ورکړم. که دا کار وشي زه تل بل کار پیدا کولی شم. له بلې خوا که د فابریکې د خاوندانو په نظر دا یو لوی تاوان وګڼل شي نو په دې به پوه شي چې موږ یو ماشین ازمویي او که ازمویل دوی ته $100,000 هم تمام شوي وي باید ویزغمي، ځکه د پوهنیزو ازموینو پر مهال دا ډول تاوانونه ارزښت نه لري. وروسته تر هغه چې د دې کار تر ټولو بدې پایلې مې ارزولي او ځان مې منلو ته تیار کړ، ژر راته یو عجیب حالت پیدا شو او دومره آرام ته نږدې شوم چې پخوا هم کله نه وم. دریم ګام: تر هغه وروسته مې په سړه سینه او ټول ځواک د هغو تر ټولو بدو پایلو سمون ته چې په ذهن کې مې د هغو زغمل منلي و تیار کړ. پر دغه مهال د یوې داسې لارې او چارې په لټه کې شوم چې له دغو $100,000 تاوان مخنیوی وکړم. څو ازموینې مې وکړې او په پای کې پوه شوم که $15,000 د دې کار په بشپړتیا ولګول شي ستونزه به هواره شي. همدا کار مې وکړ او شرکت د $100,000 تاوان پر ځای $10,000 ګټه وکړه. که مې همداسې سودا او تشویش ته دوام ورکړی وی هېڅکله به مې د دغسې کړنې ځواک نه وی موندلی، ځکه د تشویش یو تر ټولو بده اغېزه د فکر د راټولولو او د فکر کولو د ځواک کمی دی. کله چې موږ په تشویش کې یو فکر مو بې ارادي یو لوري او بل لوري ته ځي او د هوډ نیونې ځواک مو ختمیږي. خو کله چې ځان د یو کار تر ټولو بدې پایلې ته تیاروو او په ذهن کې هغه منو ټول هغه ناڅرګند تصورونه ځان نه لرې کولی شو او بیا له سره د دې وس پیدا کوو چې خپل فکر د خپلې ستونزې هواري ته راټول کړو. هغه پیښه چې تیره شوه کلونه وړاندې ما ته پیښه شوې وه خو پایله یې دومره ښه وه چې اوس هم هغه کاروم او په همدې زما ژوند پوره له سودا او تشویش نه خلاص شوی دی. اوس د ارواپوهنې له نظره ګورو چې د ویلیس کاریر د جادویي طریقه څومره با ارزښته ده، ځکه دا لارښوونه موږ له هغو پنډو وریځو چې د تشویش پر مهال زموږ څخه راتاویږي او په پټو سترګو غواړو د وتلو هڅه ترې وکړو را وباسي. دا نصیحت د ځمکې پر مخ زموږ پښې ټینګوي او موږ دې ته ځیر کوي چې موږ په کوم حال او دریځ کې یو.
که د عملي ارواپوهنې پلار ویلیام جیمز چې 8 کاله وړاندې له دې نړۍ تللی ژوندی وای او دا فرمول یې اورېدلی وای په باور سره چې د زړه له کومې به یې تایید کړی وای ځکه هغه به تل زده کوونکو ته ویل پیښې هم همغسې چې دي ویې منئ او ځان تیار کړئ چې دغسې یې ومنئ ځکه د پیښو په رښتینې توګه منل د هغو د بدو پایلو او بدمرغیو سره د مبارزې لومړی ګام دی. همدا فکر د مشهور چینایي فیلسوف لین یوټانګ په کتاب د ژوند اهمیت کې داسې بیان شوی دی. رښتینی آرام هغه وخت منځته راځي چې سړی تر ټولو سختې پیښې او تر ټولو بدې پایلې ومني. د ارواپوهنې له نظره هم دا د انسان د فعالو ځواکونو د ازادولو تر ټولو ښه طریقه ده. په رښتیا هم داسې ده کله چې د ژوند تر ټولو بدو پیښو ته اوږه ورکړو نو څه نه لرو چې له لاسه یې ورکړو نو خود به د هر څه منلو ته تیار یو. ویلیس کاریر هم وایي د احتمالي بدو پایلو تر منلو وروسته آرام شوم او په ځان کې مې د سکون احساس وکړ چې مخکې راکې نه وه. آیا دا تصدیقوي چې دا کار پر عقل برابر کار دی؟ سره له دې چې میلیونونو کسانو د تشویش او عصبي ناانډولیو له امله خپل ژوند پاشلی د دې لپاره چې نشي کولی تر ټولو بدې احتمالي پایلې ومني او تر هغې وروسته یې د سمونو لاره ولټوي او تر هغو چې کېدی شي له دې ماتې بیړۍ هم ګټه واخلي د دې پر ځای چې د خپلې نیکمرغۍ ستنې ټینګې کړي د پیښو سره په سختۍ کې وځي او په پای کې خپله په مالي خواليه اخته او ژوند یې تباه کېږي. زما په نظر ښه به وي چې دوی وګوري څنګه نور د ویلیس کاریر طریقه کاروي او دغه جادویي طریقه څرنګه د خپلو ستونزو په هواري کې پلي کوي. هغه څه چې لاندې درته راوړو د نیویارک د نفتو د ویش د یو مشهور شرکت د یو مدیر وینا ده چې زما زده کوونکی و. نږدې و چې تیر می باسي نه مې شول کولی چې باور یې کړم د داسې څه منل راته د فلم د پردې په شان ښکارېدل خو دوی غوښتل چې څه رانه وشکوي او حق السقوط رانه واخلي. د نفتو دغه شرکت چې زه مشر وم څو موټرې درلودې چې موټر چلونکو ته یې سپارلې وې. موږ هغه وخت هر اخیستونکي ته یوه ټاکلې اندازه نفت ورکولی شول. بې له دې چې زه خبر شم ځینو موټر چلونکو به تیل خرڅول. له دې ناروا معاملې څخه لومړی ځل هغه وخت خبر شم چې یو تن چای ځان یې د دولت پلټونکی ښوده زما لیدو ته راغی او یو څه پیسې یې د جزیې په شکل وغوښتې. د داسې اسناد راوښودل چې د موټر چلونکو د دغه ناروا کړنو ثبوت یې کاوه. د ګواښونه کول چې که راضي نه کړم دا اسناد به څارنوالۍ ته ورکړي. البته په دې مې باور و چې د ځان په اړه هیڅ تشویش ونه کړم خو له بلې خوا پوهېدم چې قانون هر مؤسسه او شرکت د خپلو کارکوونکو د کړنو مسؤل ګڼي. که دا خبره په ورځپاڼو کې ډنډوره شوې وای نو ډېرې بدې اوازې یې زیږولی شوې. دا یو د شرم ټکی و په داسې حال کې چې تر اوسه زه په خپل شرکت کې چې 40 کاله مخکې مې پلار جوړ کړی و نازېدم. دومره وارخطا وم چې ناروغ او رنځور ښکارېدم. 3 ورځې مې مړۍ له ستونزې نه تېرېده. یوه شېبه مې سترګې پټې نه شوې. له همدې امله په تشویش کې وم او لیونتوب ته روان وم. یا مې باید هغه ته هغومره ډېرې پیسې یعنې $500 ورکړي وای یا مې ورته باید ویلي وای چې هر څه چې یې له وسه کېږي ودې کړي. تر دې 2 لارو بله لاره نه وه. همداسې نه ارام او وارخطا وم چې د یکشنبې په ورځ مې د ډیل کارنیګي په ټولګي کې د تشویش سره د مبارزې په اړه یوه وړه رساله لاسته راغله او د ویلیس کاریر کیسې او د تر بدتر د بد منلو ته ورسېدم. نو له ځانه مې وپوښتل که دغه چالاک ته پیسې ورنه کړم او خبره څارنوالۍ ته ورسېږي نو تر ټولو بده پایله به یې کومه وي. د دې کې به مې شرکت تاوان وکړي خو زه به بندي نه شم. که شرکت بیخي ګډ وډ شي ما به بل شرکت استخدام کړي ځکه زه د تیلو په کار پوره مهارت لرم او ټول راته اړ دي. کله چې دې مرحلې ته ورسېدم ومې لیدل حال مې ښه شو. د 3 ورځو ویر او وارخطایي مې له سره لاړه او په ډېره نه ایرانتیا مې پام شو چې کولی شم حالات سم کړم. فکر مې 3یم ګام اخیستلو ته جوړ کړی یعنې د بدترینو پایلو سمون ته دا ځل داسې لکه چې یو فرښته راته الهام کوي. ومې ویل که خپل حقوقي مشاور ته ورشم کیدای شي یوه د حل لار راته وښایي. اخر کار څنګه شو؟ هیڅ سبا وختي حقوقي مشاور ته ورغلم. هغه راته وړاندیز وکړ چې څارنوالۍ ته ورشم او رښتیا ورسره مطرح کړم او خبره مې د داستان په شان څارنوالۍ ته وکړه. هغه راته په اریانتیا سره وویل دغه سړی د دولت پلټونکی نه دی بلکې یو چالاک او مداري دی چې د جالکارۍ او د دغسې ناروا کارونو په تور تر څارنې لاندې دی. تاسې نه پوهیږئ چې د دې خبرو په اورېدو مې په بدن کې څومره آرام راخپور شو. دې تجربې ماته تلپاتې درس راکړ او اوس چې کله د یوې ستونزې سره مخ کېږم نو ډېر ژر د کاریر له جادویي طریقې کار اخلم.
آرل هارني د کاریر له طریقې خبر نه و. هغه د کلمو له ټپ او زخم څخه ځورېده. 3 ډاکټران و چې یو یې د معدې او کلمو د قرحې متخصص و. دی یې وکوت، د ناروغي یې ناعلاجه وبلله او ورته یې وویل چې د ښودل شوي پرهیزاني پرته به بل هیڅ خواړه نه خوري او تشویش هم ونه کړي. د معدې دا زخم د دې سبب شو چې هارني خپل مهم او د ډیرو پیسو کار پرېږدي او د مړینې په انتظار شیبې وشمېري. خو په پای کې یې هوډ وکړ، داسې هوډ چې ډېر لږ خلک یې کولی شي. د ځان سره وویل اوس چې مې د عمر څو ورځې نه دي پاتې، ولې یې په خوښۍ تېرې نه کړم. تل مې دا هیله وه چې له مړینې مخکې باید یو ځل ټولې نړۍ ته سفر وکړم او نن هم هغه ورځې دي چې خپلې هیلې ته ورسېږم. په همدې خاطر یې کټ مټ واخیست. ډاکټران چې د ده له دې تکل نه خبر شول، په ښکاره یې ورته وویل چې که ته دا کار وکړې د سمندر د ماهیانو خوراک به شي. هغه وویل د دې برعکس یې لارښوونه کړې ده چې په کورنۍ هدیره کې یې خاورو ته وسپاري او له اوس نه یې تابوت اخیستی او له ځان سره یې وړی. هارني یو تابوت واخیست او له ځان سره یې بیړۍ ته یووړ او له شرکت سره یې داسې تړون وکړ چې که دی په لاره کې مري باید مړی یې کورنۍ ته راورسول شي. هارني د نړۍ چاپېره خپل سفر په داسې حال کې پیل کړ چې د خیام شعر یې له ځان سره وایه. دا کړه زده چې له خپل روح به شي جلا، دا رازونه په کورو به شي پناه، خوره شراب څملې به ډېر لاندې تر خاورو، بې ملګري، بې له دوست، بې له اشنا. په دې سفر کې ورسره تل دغه شیان و. د په هغه لیک کې چې اوس مې پر میز پروت دی لیکل شوي دي. مې له شونډو نه لرې کول او سګرټ مې هم پسې لوګي کول. هر ډوله سیمه ییز خواړه چې مې پیدا کول، حتی هغه خواړه چې وژونکي راته ښودل شوي وو، خوړل مې. بس و چې ما په هغه تابوت کې څملوي، خو ما په یو پیاوړي هوډ او اراده د ستونزو پر وړاندې ټینګار کاوه. ورځې به مې د کښتۍ په انګړ کې په سندرو او لوبې تېرولې او شپې به مې هم تر ناوخته له نورو دوستانو سره په ګپ شپ. کله چې به بیړۍ د چین او هند په څنډو ودرېده او د دغو بدمرغو خلکو له ستونزو ډک ژوند مې پخپله ولیده، نو هغه څه دردونه او سوداګانې چې په امریکا کې د یو لوړ ژوند لپاره زغملې را سره نه وي او د ختیځ د بېوزلو د ژوند سره په پرتله کې مې خپل ژوند بادشاهي وګاڼه. دې کار زما ټولې سوداګانې لرې کړې. داسې مې احساس کړه چې پوره ښه شوی یم. کله چې مې بیړۍ د امریکا پولو ته راورسېده، 90 پونډه او 45 ګرامه وزن مې زیات شوی و او د اسنا عشر او معدې د زخم څه نښې هم په بدن کې نه وې. نړۍ ته مې په بل نظر کتل. تابوت مې بیرته دکاندار ته ولېږه، بیرته خپل کار ته ورغلم او بیا مې کله خفګان نه دی کړی. هارني د دغه ناروغۍ وروستی پایله مرګ ومنله او بیا یې په آرامۍ د هغې د مخنیوي فکر وکړ. په داسې حال کې چې کاریر په دې طریقه له $100,000 تاوانه ځان وژغورو او هارني د مرګونې ناروغۍ او د شرکت رئیس ځان له مداري. نو ستاسو د ستونزو د حل لپاره هم دا ښه لاره نه ده؟ دویمه لارښوونه: که په تشویش کې ونښتئ، د کاریر طریقه وکاروئ. لومړی ځان وپوښتئ چې له دې څخه بدتر به پکې څه وي. دویم ځان یې منلو ته چمتو کړئ. دریم په آرام فکر یې په هوارۍ او سمون کې هڅه پیل کړئ.